الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ډیرو معززو حاضرینو جناب غم شریک صاحب جناب سویم صاحب جناب میرویس آقا صاحب شیرشاه جی صاحب کاموال صاحب ځوانانو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سناول هیواد ادبي بهیر د مشرتابه نه مننه کوم د احسانمند صاحب نه او نورو د بهیر غړو نه مننه کوم چې د پوهان صاحب په یاد دا غونډه ترتیب کړې او جوړه کړې ده. د دې غونډې د جوړېدو لپاره موږ تقریبا 2 میاشتې مخکې جناب کاموال صاحب تشریف راوړی و، زما لیدو ته راغلی و. بیا دوی دا یاده وکړله چې د رښتین صاحب په یاد به یوه غونډه په دغه کې ادبي بهیر کې جوړه کړو. نو ما د دوی سره دا خبره ومنله، خو زه ډېر زیات مصروف وم، ننګرهار ته تللی وم، هلته څه کارونه وو. د پوهان صاحب یو جومات دی چې ډېر پخوانی و، هغه هم شهید کو. یادونه یې ښه ده چې تاسو دا ځوانان هم خبر شي. نو هغه اوس بیرته موږ په اساسي ډول باندې جوړوو، کار یې شروع شوی دی او انشاءالله چې یو میاشت کې به سر ته ورسېږي. بیا که خدای غوښتل موږ به هلته یوه درنه مشاعره جوړوو د رښتین صاحب په یاد، دا ټول تاسو ټول به هغې ته دعوتوو. نو جناب کاموال صاحب د احسانمند صاحب سره دا خبره شریکه کړه چې دا غونډه جوړه شي، خو متاسفانه ما په خپله باندې احسانمند صاحب سره د نږدې نه ونه لیدل. البته ټلیفوني تماسونه وو، خبرې م کولې او په دې اړه کومې خبرې چې لازمې وي هغه م کولې. غم شریک صاحب خو بې د مقالو نه بې د دې نه چې څوک ورته ووایي هغه رښتین صاحب پېژني، رښتین شناس دی، پېژني، لکه وخت یې ورسره تېر کړی دی، عمر یې ورسره تېر کړی. او سمیم صاحب هم هغوی ته ویلي چې دی هم رښتین شناس دی، یعنې د رښتین داسې پېژني چې لکه خپل ځان. کاموال صاحب هم همچنان او میرویس حاجي خو داسې دی لکه رښتین صاحب ډېر زیات لیدلی دی او ورسره ناست دی او خبرې کړي دي او مجلسونه یې کړي دي. او د دوی والد صاحب خدای دې وبخي سناتور صاحب، هغه د رښتین صاحب داسې و لکه سکه ورور او زما کاکا و. او دا نو نن چې ګورو غم شریک صاحب و شیرشاه حاجي و میرویس حاجي و سمیم صاحب کاموال صاحب، دا هغه خلک دي چې رښتین صاحب په ټوله معنا پېژني. اما دا ځوانان چې دلته ناست دي دوی کې به زیاتره داسې کسان وي او وي به شاید چې رښتین صاحب نه پېژني د نږدې نه. نو دا ښه خبره ده چې د دغسې مشرانو خبرې دوی واوري د رښتین صاحب په باره کې او دوی هم پوه شي. دغه ځوانان چې دلته ناست دي کیدای شي په دوی کې یو رښتین پیدا شي، کیدای شي یو الفت به کې پیدا شي، کیدای شي یو بینوا او حبیبي او خادم صاحب او دغسې نور مشران چې تېر شوي دي پیدا شي. خو دا کار تاسو که د رښتین صاحب ژوند مطالعه کوئ، زما هلې ځلې یو کتاب دی چې موږ چاپ کړو د دې غونډې دپاره او د 26 تلین په خاطر باندې موږ چاپ کړو. پرون موږ د چاپخانې نه راوړو، په ټولو ګډون کوونکو به هغه وویشل شي، موږ راوړی دی. په دې کتاب کې رښتین صاحب د خپل ژوند ټولې هغه یعنې د 6 کلنۍ نه تر 9 کلنۍ پورې چې څومره د ده هغه ژوند و، د هغه خپل کار چې کړی دی یا فعالیتونه چې کړي دي هغه ټولې پکې لیکلي دي. نو تاسو به د هغه کتاب نه ډېر زیات معلومات د رښتین صاحب په باره کې واخلئ. رښتین صاحب څرنګه چې دوستانو وویل 6 کلن و چې پلار یې وفات شو، په خوست کې واز یې کولو، د واز په وخت کې د غوږ پردې وشکېدلې او لوی عالم و مولوي و د وخت، یعنې د منګلو د بغاوت د خاموشه کولو دپاره د امان الله خان د خوا نه لیږل شوی و. بیا همالته وفات شو، همالته دفن شو.
اوس هم قبر یې په خوست کې دی زه 2 ځلې ورغلی یم هغه ځای ما لیدلی دی زیارت هم کړی دی مقصد 6 کلنه نه یو هلک یتیم پاتې کېږي او 2 ورونه لري او یو مور نور څوک نه لري څنګه کېدی شي چې یو 6 کلن ماشوم یعنې شروع وکړي اول په کور کې قرآن یاد کو نور کنه علوم یاد کړل دینی علوم استادانو سره خلکو سره بیا بالاخره نجل مدارس ته کې شاملېږي بیا دارالعلوم ته ځي دارالعلوم نه فارغېږي بیا په کار شروع کوي او ورو ورو دا سلسله یعنې داسې وخت ته رسېږي چې هغه ستوری شي د پښتو د ژبې او ادب د اسمان ستوری شي دا خو اسانه خبره نه ده او دومره نوم وګټي چې نن مثلا نوم یې په کابل او ننګرهار او په افغانستان کې هم نه ځایږي هلته بهر د افغانستان نه ټول خلک یې پېژني یو نوم دی او د هغه قدر اوس هم کېږي پخوا هم کېدلو او په ښه نوم باندې یادېږي نو د ځوانانو ته زما غم شریک صاحب هم دوی ته یو خبره وکړله چې کتاب سره علاقه پیدا کوي کتاب ولولئ او خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ وخت نه استفاده وکړئ د وخت نه کار واخلئ وخت ډېر مهم دی دا یو ورځ چې تېرېږي بیا دا بېرته نه راځي راغلو د غونډې په باره کې بیا دوباره زه یو خبره کوم دا د اصلاح دپاره دا خبره کوم دې دپاره تنقید نه کوم په شي باندې تنقید ښه خبره نه ده سړی د اصلاح دپاره یو خبره کوي ما و غم شریک صاحب ننګرهار ته تللي وو بیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته لاړو غم شریک صاحب هلته د یو مسؤل سره خبرې وکړلې چې دا د رشید صاحب غونډه په د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د خوا نه یې هلته جوړه کړو هغه مسؤل ورته ویلي چې موږ اوس داسې غونډې نه جوړوو او که چېرته همکارۍ ته ضرورت وي موږ به همکاري وکړو تاسو سره یعنې د دې غونډې په جوړولو کې د دې خبرې نه مقصد زما دا دی چې موږ خو دا غونډې ډېرې جوړې کړي دي رشید صاحب د هغه شریک صاحب په همکارۍ باندې د یو وخت کې رئیس و د اطلاعات و فرهنګ د ننګرهار موږ په پېښور کې غونډې جوړې کړي دي پښتو اکاډمۍ د خوا نه غونډې جوړې کړي لویې لویې غونډې هم جوړې کړي دي داسې غونډې چې په هغې کې اجمل خټک و پریشان خټک و افضل خان لالا و راجولی شاه خټک و سناتور صاحب و غمخور صاحب و ډېر لوی لوی خلک لوی هستیانې په دې غونډو کې حاضرې وې ځکه دا هماغسې شخصیت دی او چې هر چا ته به م ویل چې دا غونډه د رشید صاحب ده هغوی به په ډېر اخلاص سره په ډېر خلوص سره دې غونډې ته به راتلو حاضرېدو خبرې به یې کولې مقالې به یې لوستلې شعرونه او دا ټول هر څه به کېدل که نه نو زما مقصد دا دی چې په آینده کې په راتلونکي کې بل کال انشاءالله که موږ ژوندي وو او دا تاسو سره وعده کوم چې ډېره لویه غونډه او پرتمینه غونډه به جوړوو ځکه چې خلک به ورته راغواړو زه باور وکړئ تاسو چې زه همدا اوس دغه اوسنیو چارواکو نه زه وغواړم راځي دې غونډې ته چې زه کار چاپ کوم ورته وایم چې د رشتین صاحب غونډه ده 26 تلینه دی مثلا تاسو دوی راځي ما ته ذبیح الله مجاهد په خپله باندې دا خبره وکړه چې دا غونډه به موږ جوړه کړو 2 میاشتې مخکې ما دا خبره ما ته وکړله خو ځینې مشکلاتو چې زه لږ مصروف یم او دا شی به اسانه کار هم نه دی منډه غواړي زحمت غواړي او زه ورځه او زه لږ شان صحت مې دونه ډېر ښه نه دی نو دا شی پاتې شو بادرخیل صاحب دلته به ناست دي هلته ناست دی بادرخیل صاحب هم ما سره و چې د ذبیح الله مجاهد هم ولیدلو هغه ویلې دا کار مونږ کوو د رشتین صاحب خو یو لوی شخصیت دی د خاورې یو خدمتګار او واقعا چې ډېر کار یې کړی دی خدمت یې کړی دی مونږ به دا غونډه جوړه کړو خو بس بیا ځینو محلوظاتو په خاطر باندې پاتې شوه اوس هم ډېره زه مننه کوم چې ادبي بهیر دغه غونډه یې جوړه کړې ده او دا ځوانان دلته تشریف لري او دا دوستان دلته راغلي دي خو زما مقصد صرف دا و چې آینده کې به موږ دا کار کوو که ژوند و زندگی و کمال صاحب نه بیا هم مننه کوم چې دوی دا د غونډې په جوړولو کې همکاري وکړې احسان من صاحب دوباره مننه کوم
او د ټولو نه مننه او ټولو ته کورودانۍ وایم. پوهان صاحب دلته دوستانو خبرې وکړې، غم شریک صاحب خو خبرې وکړلې، جناب صمیم صاحب خبرې وکړلې. واقعا چې هغوی د هغوی په اړه چې کومې خبرې وکړلې تاسو هغه واورېدلې، دوباره زه یې نه تکراروم ځکه چې مونږ واورېدلې. زه به صرف یو څو خبرې چې هغه ما داسې لنډې شانتې لیکلي دي هغه به زه تاسو ته که اجازه مې زه به تاسو ته ولولم. رښتین صاحب خو یو داسې شخصیت و، څوبعدي شخصیت دی چې هغې باندې خبرې کول او دغه کول ډېر وخت غواړي او ډېر زمان غواړي. په کوم اړخ باید سړی خبرې وکړي که نه، یو اړخ نه لري، نو دې دپاره ډېر داسې دغه دی، وخت ته ضرورت دی. بابا په ژوند کې ډېرې ستونزې وګاللې، ژوند یې له کارنامو ډک ژوند و، د کار او فعالیت ژوند و، د ویاړ او افتخار ژوند و، د وقار او عزت ژوند و، د هغه ژوند د منډو تړلو او هلو ځلو ژوند و، هدف ته د رسېدلو ژوند و، پښتو ژبې او پښتون قام ته د خدمت ژوند و. هغه کوچنی و خو ماغزه یې د یو نابغه ماشوم ماغزه و. په کور کې د وخت د سترو استادانو څخه زده کړې وکړې. بغدادي سپاره قرآن پاک یې زده کړه، 5 کتاب، ګلستان، بوستان، خلاصه او کنز یې ولوستل. دا ډېر مهم دی چې دا شان ونه لري څوک عالم کېدی هم نشي، علم په دې کتابونو کې پروت دی. هغه د 6 کلونو په عمر و چې پلار یې له دې دنیا رحلت وکړ. بابا یتیم پاتې شو. یوه مور او 2 ورونه، ورونه یې کشران وو، یو یې د 3 کالو بل یې د 3 میاشتو. د بابا همت لکه د غر لوړ و، هغه شجاعت او میړانه درلوده. هغه دیني زده کړې وکړې، د اډې صاحب په مدارس کې شامل شو، بیا د کابل دارالعلوم کې داخله واخیستله. بابا په خپلو ورونو زده کړې وکړې، د هغوی روزنه او پالنه یې وکړه. بابا په پښتو ټولنه کې دنده ترلاسه کړه، د پښتو ټولنې غړی شو، بیا د پښتو ټولنې کې مدیر شو، معاون شو، بیا یې مقتدر مشر شو. هغه لیکنې وکړې، هغه اشعار ولیکل، هغه د پښتو ادب تاریخ ولیکلو، خوږې سفرنامې ولیکلې، تاریخي سمونې یې وکړې، هغه ژورنالستي لیکنې وکړې، هغه ښکلې هنري نثر ولیکه، هغه مشاعرې جوړې کړې، هغه علمي او فرهنګي غونډې جوړې کړې، هغه داخلي او خارجي سفرونه وکړل. بابا مډالونه او تقدیرنامې واخیستې. هغه په پوهنتون کې د استادۍ دنده ترسره کړه، په زرګونو شاګردان یې وروزل، هغه شاعران او لیکوالان وروزل. هغه پښتو ژبه د نړۍ د ژبو سیاله وګرځوله، دا ژبه یې رسمي کړه. هغه د پښتو ژبې سر او څڼه وکړه چې تر مرګه سر او څڼه د پښتو کړې ده، بې له رښتینه وایه چا دغه پښتو کړې ده. دا د ارواښاد غمخور صاحب شعر یو بیت و چې ما تاسو ته ولوستل. رښتین بابا پښتو ژبه وساتله، امانت یې وساتله موږ ته. هغه ژبه په هېڅ څه خرڅه نه کړه، په ژبه یې سوداګري ونه کړه. هغه په پښتو کې په پښتنو کې یووالی او اتفاق غوښتلو. هغه غوښتل چې پښتانه د شیرشاه سوري پښتو پالنه وساتي. بابا پښتو ویله، پښتو یې کوله او پښتو یې ساتله. هغه د پښتو ژبې او ادب د اسمان ستوری و. موږ ټول په بابا نازیږو.
مونږ ټول په بابا نازیږو، په هغه ویاړ کوو او افتخار کوو. دا ځکه چې بابا د پښتون په بد حال ژړېدو، له هغه سره د پښتون د بچیانو د تعلیم غم و، له هغه سره د پښتون د تعلیم فکر و، له هغه سره د پښتون د سیاسي شعور او بیدارۍ غم و. هغه د پښتون په بې اتفاقۍ ژړېدو، هغه به ویل ورک شوې فنا کېږي ای پښتونه له دنیا ځنې، ورک شوې فنا کېږي ای پښتونه له دنیا ځنې، ولې ناخبرې له خپل ځان او له بقا ځنې. هغه په خپلو اولادونو تعلیم وکړ، په مونږ یې تعلیم وکړ، په خپلو لوڼو یې تعلیم وکړ. لوڼې یې ډاکټرانې شولې او پي ایچ ډیانې یې واخیستلې، د تعلیم طرفدار و. او که اوس هغه ژوندی وی نو ډېر به خفه و چې د جنو په مخ باندې مکتبونه او پوهنتون تړل شوي. موږ هم خفه یو، موږ ټول خفه یو. خدای دې وکړي چې چارواکي دې شي ته متوجه شي او زموږ د لوڼو خویندو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي انشاءالله. او تعلیم یو داسې شی دی چې انسان د تیارو څخه رڼا ته رسوي. بې د تعلیمه به موږ به په تیارو کې په جهالت کې پراته یو. بابا زموږ د ټولو لارښود و، هغه مو رهنما و، هغه مو استاد و، هغه د هیواد برکت و. هغسې خلک چې وی هغه مشران چې لکه ویاد شول، دا ستوري او داسې نور، دا ټول د دې وطن برکت و. د دوی په لاس، د دوی په زور، د دوی په قوت سره دا پښتو نن د دنیا د ژبو سیاله شوې ده. او نن موږ چې دا دومره رسنۍ ګورو، دا دومره مجلې ګورو، دا دومره راډیوګانې ګورو چې پښتو خپرونې کوي، دا ټول د دغه ستورو برکت دی چې دوی دا کار یې وکړو، خدمت یې وکړو. جناب صمیم صاحب یو خبره وکړله چې هغه یو خاطره ده چې رښتین صاحب کله چې د دارالعلوم نه خلاص شو نو د خاورې صاحب سره په پل باغومي کې ګرځېدو، داسې روان و چې شانه یو چا غږ وکړو چې اون افغاني غول آمده. افغاني غول یعنی هېڅ باندې نه پوهېږي، یعنې پښتون ته به یې داسې نظر کولو چې دا په هېڅ نه پوهېږي، غول دی، یعنې غول یعنې ناپوه. وایي رښتین صاحب زما پلار یعنې په خپله دا خبره موږ ته کوله، ما ته هم کړې ده او نورو دوستانو ته هم کړې ده چې زه ودرېدلم او ده ته مې داسې وکتل چې دا ډېره بده خبره یې وکړله، یعنې چې دا افغاني غول راغلی دی. وی هماغه لحظې نه ما دا تصمیم ونیولو چې زه به په ژوند کې د پښتو خدمت کوم او بل هېڅ کار به نه کوم. د دارالعلوم نه خلاص شوی و، کېدای شو قاضي شوی وی، قضا ته تللی وی، هلته یې وظیفې اخیستې وی او لوی قاضي شوی وی، لوی څارنوال شوی وی یا هر څه شوی. اما ده همدا تصمیم ونیولو چې زه به د نن ورځې نه تر مرګه بل کار نه کوم او پښتو ژبې د خوارې ژبې ته به خدمت کوم چې دا ژبه سیاله شي او سبا څوک ونه وایي چې افغاني غول آمده. نو واقعا چې رښتین صاحب یو برکت و، هغه د هر پښتون عزت و، یعنې زموږ د ټولو عزت و. موږ چې نن دا څه لیکو یا څه وایو دا هم د هغه برکت دی. قلم یې زموږ لاس کې راکړی دی. غمخور صاحب د خدای وبخښي یو ورځ په موټر کې ناست و، زه هم ناست وم، زه مخې ته ناست وم، دوی دواړه شاته ناست وو. نو ویلې رښتین صاحب دا قلم چې نن زما په لاس کې دی چې زه شعر لیکم او یا څه لیکم، لیکوالي کوم، دا ستاسو برکت دی. واقعا چې لیکوالان یې روزلي دي، خلک یې روزلي دي، هر چا ته قلم په لاس کې ورکړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. کاشکې موږ هم هماغه لار ولې اقل نقش قدم د رښتین صاحب په شان د مشرانو په نقش قدم باندې روان اوسو، فکر وکړو چې قام په ژبه باندې ژوندی دی. ژبه چې دی نه قام نشته. قام یعنې پښتون، قام یعنې پښتون، قام پښتو ژبه وایي. ژبې ته به خدمت کوي، ټول دنیا خلک ژبې ته خدمت کوي، خپلې ژبې ته خدمت کوي. که انګریز دی انګلیسي ژبې ته خدمت کوي، که فرانسوی دی فرانسي، که فارسیوان دی فارسي ژبې ته خدمت کوي. یو ورځ
د ایران سفیر زما پلار ته وویل چې آقای رشتین شما پشتو که یک لهجه است شما میخواهید که ایره بجای زبان دری مسلط بسازین در کابل در افغانستان. هغه ورته ویل چې وروره سفیر صاحب آقای سفیر ته چا غلط پوی کړی پښتو لهجه نه ده دا یوه ژبه ده لکه فارسي یوه ژبه ده مونږ خپلې ژبې پښتو ته خدمت کوو تاسو فارسي ته خدمت کوئ تاسو زما مخه مه نیسئ زه ستاسو مخه نه نیسم دا زما حق دی هغه ستا حق دی د عملي کار کړی دی په افغانستان کې د پښتو ژبې دپاره عملي مبارزه یې کړې ده کلک ولاړ دی په میدان کې سنګر یې نه دی پرېښی تر آخره پورې د شپږ کلنۍ نه تر 9 اویا کلنۍ پورې د بغیر د قلم نه بل کار یې نه دی کړی تجارت یې نه دی کړی بل کار یې نه دی کړی صرف خدمت کتابونه لیکلو مقالې لیکلو هغه به په دې ښار کې د کابل په ښار کې به چې چېرته ولیدل چې لوحه باندې به پښتو نه وه هغه به یې ورباندې په زور پښتو کوله یو خاطره ده د خاطرو ما یو 50 خاطرې په دې کتاب کې لیکلي دي دا کتاب د بابا تلپاتې خاطرې دا د اکسوس په کتابخانه کې دا کتاب شته دی نو دا هلته خرڅېږي نور کتابونه چې زما دي هغه هم هلته شته او یو کتاب چې کاموال صاحب خبر دی د ژوند کاروان دا زما د اویا کال د ژوند ټولې قصې په دې کې شته د رښتین صاحب په باره کې هم ډېر یادونې په دې کتاب کې شته دی نورو مشران هم شته دی دا کتاب هم هلته لاسته راوړی شئ تاسو او بل کتاب خو ما تاسو ته ویلي چې زما هلې ځلې دی هغه دلته مونږ راوړی دی ټولو دوستانو ته به هغه ورسېږي نو زه خپلې خبرې لنډوم او انشاءالله چې بیا هم مننه کوم د ټولو دوستانو نه او خصوصا د ادبي بهیر له مشرتابه نه مننه کوم چې دغه غونډه یې جوړه کړې ده انشاءالله چې آینده کې به مونږ کوشش کوو چې دا غونډې نورې لویې شي او یو غونډه به انشاءالله په بیسودو کې کوو یوه غونډه به انشاءالله یو په لالپوره کې به یې کوو هغه ستاسو ځای کې ډېر مې خوښ شو خلک به ورته راټول کړو انشاءالله یو د رشید صاحب او یو د سناتور صاحب په یاد باندې د دواړو مشترکه یو غونډه به هلته جوړوو